بي بي سي 3 کاله مخکې د 2014 کال د جنوري پر شلمه په پښتو خپلې ټلویزیوني خپرونې پیل کړې. لومړیو 2 کلونو کې هر ورځ 15 دقیقې خپرونې وشي. تیر کال د جنوري پر شلمه یې وخت نږدې نیم ساعت ته وغځېد. د خپرونې هر ورځ افغانستان کې د شمشاد او پښتونخوا کې بیا د مشرق تلویزیون له لارې خپرېږي. ستاسې غږ نننۍ خپرونه کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون پر خپرونو غږیږو. دا چې تیرو 3 کلونو کې زموږ خپرونو کې څه ښه و چې ستاسې خوښ شوي او څه باید لا نور ښه شي. زموږ پر خپرونو را سره غږیدای شي، خپل نظرونه هم را سره شریکولی شئ. د ټلیفون او انټرنیټ له لارې به سره خواله وکړو، خو پیل کې راځئ ستاسې یو څو نظرونه وګورو. زما نوم خالد خیال دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زه د بي بي سي تلویزیون ګورم، ډېر مې خوښېږي ځکه چې ښې معیاري خپرونې جوړوي او معیار یې په دې کې دی چې نوښتونه کوي او نوښتګر دي. زه د بي بي سي تلویزیون مینوال یم، زما خپله ډېر خوښ. روان نورزا یم، د خوست یو تن اوسېدونکی او د بي بي سي تلویزیون لیدونکی. د بي بي سي نیم ساعته خپرونې موږ ګورو، ډېرې جالبې په زړه پورې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید یو ځان ته مستقل چینل ولري، تر څو حداقل 8 ساعته خپرونې د افغانستان او د نړۍ په مسایلو هر وخت تاوده بحثونه وکړي او د خلکو هغه تنده چې د بي بي سي راډیو په خبرونو خړوبېږي او مینه لري چې د دوی تلویزیون هم وګوري او د دوی له مسایلو نه برخمن شي، هغه هم ورته مهیا کړي. د دوی خبرې خو موردی چې د خپرونو په اړه را سره خپل نظر شریکاوه. په کابل کې مریم امرخیل را سره د انټرنیټ له لارې ملګرې شوې. مریم، زموږ خپرونې ته ښه راغلې. تاسې که زموږ خپرونې او پروګرامونه ګورئ، څه مو پکې خوښ شوي دي؟ که خپل نظر راته وایئ، څه مو ستاسو نظر ښه دي؟ ډېر زیات مننه کوم امان صاحب. زه بي بي سي راډیو تلویزیوني خپرونې له ډېر وخته تعقیبوم او زما ډېر زیات خوښېږي. زما له خپل نظره په دې باندې ډېرې خوښېږي. یو دا چې بي بي سي همیشه په ډېر کم وخت کې، مثلا نیم ساعت کې ډېر نوي مطالب، ډېر په زړه پورې خپرونې او ډېر په زړه پورې معلوماتي مطالب خپروي او همدغه شان خبرونه یې هم ډېر په زړه پورې وي. خو څه چې زما لپاره ډېر په زړه پورې دی هغه دا دی چې دغه ژبه ډېره ساده عامیانه د هر چا د خوښې لپاره، مثلا یو ځوان، یو مشر، هر څوک چې ورته کیني د ټولو لپاره ډېر په زړه پورې وي هغه خبرې کولې. مثلا لکه ثنا جان یا پسرلی صاحب، تاسو دا خپرونې وړاندې کولو طریقه له نورو غنه ډېر زیاته ځانګړې وي او دغه ځانګړنه د دې لامل شوې ده چې هر څوک ډېر په خوښۍ ورته کښېني او لیدونکی نه پرېږدي چې بلې خوا لاړ شي یا کوم بل چینل ونیسي، نو خبرې ډېرې په زړه پورې وي د ټولو لپاره. د تاسو په باور د بي بي سي پښتو د موده کې ژبه ستاسو ډېره خوښه شوې ده؟ که د پروګرامونو په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ، موضوعګانې کوم موضوعګانې ستاسو خوښ شوي دي چې په هغه اړه زموږ ریپورټونه وو، خبري مطالب، د اقتصاد، د ښځو، د ټولنې، داسې موضوعګانې ستاسو خوښ شوي دي، هغه که راته ووایئ. بالکل امان صاحب، زما ډېر پکې خوښ شوي هغه دا دي چې لکه له نورې نړۍ نه چې تاسو بېلابېلو ځایونو نه تاسو واړه ریپورټونه برابروئ، د معلوماتي مطالب چې وي هغه ډېر په زړه پورې وي او هغه مطالب په افغانستان کې هم تاسو چمتو کوئ او وړاندې کوئ. نو زما نظر دا دی چې دغه مطالب نور هم زیات شي او دغه کمو موده کې چې ډېر په زړه پورې وړاندې کېږي هغه زما لپاره ډېر زما ډېر د خوښې وړ ګرځي، ځکه هغه یو نوی شی وي زما لپاره. په افغانستان کې د افغانستان د مېرمنو لپاره که نه دغه شیان، دغه خپرونې، دغه دلته هم مثلا د مېرمنې دلته بېلابېل نوي کارونه کوي، لکه په نورو نړۍ کې ستاسو کوم مطالب راغلی چې هغه نوي هلته ایجاد شوي تاسې چمتو کوئ، په هغې باندې ریپورټ چمتو کوئ، نو هغه شیان دلته په افغانستان کې هم دغسې ریپورټونه چمتو سي، نو ډېر به په زړه پورې ډېر به په زړه پورې وي. ستاسې نظر په خپله موږ دپاره ډېر ګټور و. ډېره زیاته مننه. مریم امرخیل له کابل سره خبرې کولې. په بلخ کې به سیف الرحمن هم راواخلو. نو خپرونه ته ستړی چې ستاسې په باور او تاسو خپله په بلخ په ولسوالۍ کې اوسېږئ، فکر کوم هلته تلویزیون ګورئ، خپل کور کې تلویزیون لرئ؟ بله، السلام علیکم. زه هم په خپل وار د بي بي سي ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بله، موږ په هم په بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. نو موږ هم تلویزیون ګورو او موږ ډېر پخوا نه د بي بي سي راډیو پروګرامونه تعقیب کړي. کله چې ستاسو د چینل شمشاد باندې کومه ستاسو پروګرامونه نشریږي
دا موږ تعقیب کړل واقعا دا ډېر په زپوري پروګرامونه تاسو لري او بل موږ دا غوښتنه کوله څنګه چې مخکې ورور ویل چې که تاسو چېرته یو ځان مستقیما چینل دغه شي مستاسو نړیوال دغه رادیو تلویزیون په حساب باندې نو وخت لږ کم دی دا وخت لږ زیات شي ورور دا به زموږ لپاره ډېر ښه او دا خو د وخت په اړه او تاسو کولی شئ چې زموږ د موضوعګانو له امله له مخې که تاسو راته ووایئ چې کوم موضوعګانو په اړه تاسو زموږ پروګرامونه ریپورټونه خوښ شوي دي که راته ووایئ چې هغه ښه وو ستاسو د خوښې وړ وو زمونږ خو د خوښې وړ ستاسو اول خو موږ ته د خبري سروې چې څنګه زمونږ د خور ویلې داسې ښه په ساده الفاظو کې د زمونږ خپله د خبري سروې دی بل کوم د جالبه معلومات چې کوم تاسو پر اخره کې وړاندې کوئ دا زمونږ لپاره ډېر په زړه پورې دي ډیره زیاته مننه سیف الرحمن رحماني ولا بل خیر سره خبرې کولې ستاسې نظرونه هم بلابل راغلي دي پر فیسبوک مو راته پرېښي دي یو څو یې رااخلم نو احمد ولی وایس لیکي چې د ساينس او ټکنالوژي په اړه هم مطالب خپروي ځکه ډېر غمونه دی وایي د اورېدو نه دي ځلا څاپه وایي چې ستاسې پروګرام مې ډېر خوښیږي دا وایي چې سټایل یا بڼه یې جلا او مطالب هم بېلابېل دي هر موضوع درته مهمه ښکاري دا لیکي بله ځانګړتیا دا وایي چې دا ده چې عام او خاص خلک پر ښه پوهېږي د یو پوړ خلکو لپاره نه چې د هر چا لپاره وي او شیر نبی شریفي بیا وایي چې خپرونې مو ښې دي خو د نړۍ د اقتصاد پر ځای مو زموږ د کلیوالو سیمو پر اقتصاد ریپورټونه که وکړئ دا وایي ښه خبره به وي نو د بي بي سي ستاسو غږ خپرونه کې را سره ملګري د بي بي سي پښتو ټلویزیون پر خپرونو نن پکې خبرې کوو دا چې تیرو دریو کلونو کې چې اوس یا سبا زموږ 3 کاله پوره کیږي زموږ خپرونه کې څه ښه وو چې ستاسو خوښ شوي او څه باید لا نور ښه شي نو اوس خبرونه کې لږ دمه کوو چې راستنیږو بیا به هم ستاسو سره خبرې کوو د ټلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې ستاسو نظرونه به هم راخلو نو چیرې مه ځئ را سره اوسئ ستاسو غږ خپرونې ته بیا هم ستړي مه شئ نن پکې د بي بي سي پښتو ټلویزیون پر خپرونو غږیږو دا چې تیرو دریو کلونو کې زموږ خپرونو کې څه ښه وو چې ستاسو خوښ شوي او څه باید لا نور ښه شي زموږ د خپرونو 3 کاله پوره کیږي نو زموږ خپرونو را سره غږیدای شي خپل نظرونه را سره شریکولی شي د ټلیفون له لارې او هم د انټرنیټ له لارې له مخکې ثبت شوي نظرونه مو را رسېدلي راځئ دلته یو دوه وګورو نوم به سمیر خان زدران دی د نظر شکور د قومي شورا رئیس یم غواړم چې د بي بي سي تلویزیون په هکله او یو خپل نظر ووایم نظر مې دا دی چې باید د بي بي سي تلویزیون یو خو د وخت اضافه شي او بل نظریاتي معلومات باید دی زیات کړي چې د دې څخه خلک ډېر زیاته ګټه اخلي زه په خپله یو کرکټر یم او د کرکټ لوبې سره ډېره مینه کوم بي بي سي پښتو کې د سپورټس خبرونه ګورم او پکار ده چې بي بي سي پښتو د سپورټس خبرونو وخت لږ بړاو په کراچۍ کې نه هم شمشاد رانیسي او نه هم مشرق ټلویزیون خو بیا هم د بي بي سي خپرونې د ټولنیزو رسنیو د لارې ګورم ځکه چې د هغو خپرونې په پښتو کې او زه د پښتو سره مینه لرم زما نوم جلال خان دی او د یونیورسټي پېښور سټوډنټ یم جرنالیزم ډپارټمنټ او نړۍ دا وخت پروګرام چې دی موږ دا لیدلې په مشرق ټي وي باندې او ډېر ښکلی پروګرام دی او ډېر ښایسته خبرې په دې کې راځي مېلمانه پکې هم ډېر ښکلې خبرې کوي او څنګه او دې کې څه تاسو څنګه معلومه دي کې د سیمې خبرونه پکې لږ وي او د نړیوال خبرونه پکې ډېر زیات دي نو موږ دا کمنټ او دا سجیشن پکې کوو چې د کم سیمې ستونزې دي او کم خبرونه هغې پکې زیات کړي او چې کم نړیوال خبرونه دي هغه پکې کم کړي نو دا به ډېر بهتره شي نړۍ دا وخت د یو مستقل کتونکو په حیث زه دا نظر لرم چې یو خو د ډېر زیات ښه ایشوز رانیسي خاص کر د افغانستان په حواله د افغانستان پولیس په حواله خو د جرنالیزم د یو طالب علم په حیث باندې زه دا خبره کوم چونکې اوس د دوی دغه خپرونې چې دي د پاکستان کې د یو پاکستاني ټلویزیون د لارې هم خورېږي نو کوشش دا پکار دی زه دا تجویز ورکوم چې دوی لږ غونته کې دغه ریپورټینګ متوازن کړي د بیلنس کړي دې کې چې کله د پاکستان په حواله خبره کېږي نو د پاکستاني چارواکو نظر باید دې کې شامل کړی شي دویمه خبره دا ده چې د صحافت یا د براډکاسټینګ اصول دا دي چې هغه په ساده نه ساده ژبه کې خبره وکړي شي چې هغه عام ولس ته چې کوم بالکل لیک لوست سره هېڅ علاقه نه لري هغوی په هغې باندې پوه شي نو د بېلابېلو ځایونو نظرونه وو او وړاندیزونه هم لرل د بي بي سي نړۍ دا وخت پر انټرنیټ هم خپرېږي لکه څنګه مو چې د بعضو نظرونه اورېدل چې دوی د انټرنیټ له لارې ګوري او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې هم خلک کتلی شي نو همدا اوس له ایټالیا کامران لغمانی را سره ملګری شوی نو لغمانی صاحب زموږ پروګرام تاسې په څېر خلکو ته چې له وطن لرې وي څه پکې ګورئ څه مو خوښي
سلامونه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم. زما د نړۍ دا وخت خبرونه ډیره خوښه ده، ولې په دې چې د افغانستان او د سیمې خبرونه موږ ته وړاندې کوي. په هغې کې د ما دا خوښ دی چې د افغانستان بېلابېلو سیمو بېلابېلو ولایتونو مشکلات پکې هلته هغوی زنګونه وهي. مثال تاسو د هغوی خپرونې د هغوی موږ چې مسافر خبرونه دی هغوی موږ ته وړاندې کوي او موږ دلته ګورو. موږ د هغوی سره ځان شریک بولو او په دې مسافرۍ کې ځان هغوی سره یو ځای بولو. نو هرومرو به تاسو زموږ خپرونه د یوټیوب یا همداراز د بي بي سي پښتو ویبپاڼې له لارې ګورئ، یعنې وخت تاسو سره وي چې خپرونې وګورئ او خپل نظر را سره شریکوئ؟ زه د یوټیوب له لارې هم ګورم او د فیسبوک له لارې هم ګورم. د فیسبوک د پاڼې د بي بي سي د فیسبوک د پاڼې نه هم ګورم او همیشه ورسره ځان یو ځای بولم او د افغانستان او د سیمې د نړۍ د خبرونو بېلابېلو جانونه موږ ترې خبرېږو او تاسو بي بي سي نه ډېره نړۍ مننه کوو چې موږ همیشه موږ ته نوي او تازه خپرونې کوي. ډېره زیاته مننه. کامران لغمانه ول ایټالیا را سره خبرې کولې. په کابل کې دنیا احساس ته ورځو، نو دنیا یوه نړۍ له مننه هم له تاسو نه چې نړۍ د وخت په اړه خپل نظر را سره شریکوئ. څه مو پکې خوښ شوي دي تر دې مهاله چې تاسو زموږ خپرونې څارلې دي، کتلې مو دي، د خوښې وړ مو څه پکې موندلي؟ ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. لومړی خو تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما خو دا خپرونه ډېره خوښه ده ځکه چې ما ته د نړۍ تصویر راکوي او څه چې په نړۍ کې پیښیږي هغه راته وړاندې کوي او د خپل وطن یا هغه افغانان چې په بهر دي د هغوی په هکله راته معلومات راکوي. نو ما د خپرونه ډېره خوښه ده، هر وخت یې اورم. او داسې څه خاص ځانګړی موضوع شته چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې په بېلابېل یا ورته په انتظار وئ، په تمه وئ چې ویې ګورئ د یوې اونۍ نه بلې اونۍ ته، یا هغه پروګرامونه ریپورټونه چې دي ستاسو خوښ شوي دي راته ویلی شئ؟ د ما هغه لنډ خبرونه چې دي که نه هماغه د نړۍ هماغه مې ډېر خوښ دي. لنډ خبرونه هم خوښ شوي دي. څه داسې شته چې تاسو یې وړاندیز وکړئ چې نور پکې اضافه شي او ستاسې د خوښې موضوعي خپرونه کې راواخلو؟ زه خو وایم چې که د ما خوښه یې نو زه غواړم چې د دې خپرونې ټایم ډېر شي که نه، چې حد اقل یو ساعت خو باید وي. که موږ مې ټایم ډېر موږ مې ریپورټونه ډېر خپرېږي، نړۍ نه ډېر خبرېږو یا خپل وطن افغانستان نه ډېر خبرېږو. ډېره زیاته مننه. دنیا احساس وله کابل سره خبرې کولې. پر فیسبوک مو هم نظرونه راته پرېښي دي، یو څو بیا هم راخلم. ال لیکي چې افغانستان د خپرونې لویه نیمګړتیا دا ده چې د افغانستان او پښتونخوا په اړه مو موضوعات کم دي. دا خبرې هلته ځینو نور اورېدونکو هم په خپل نظرونو کې کولې. بیا لیکي چې تاسې ولې خپل یو ځانګړی چینل نه لرئ. دا خبره مخکې یو بل اورېدونکي هم کړې وه. د شمشاد او مشرق کټ به دی وایي تر نیمو شپو وي. نبی الله نبیل بیا لیکي چې نړۍ دا وخت مې ډېره خوښېږي ځکه دی وایي د نړۍ له ګوټه هر اړخیز معلومات پکې خپرېږي، خو وخت یې ډېر کم دی. نو زموږ د کتونکو نظرونه مو مخکې وکتل، دلته یو څو نور هم راخلو. ټولو نه مخکې بي بي سي ته د کلیزې مبارکي وایم. واقعا بي بي سي ډېر ښه خبرونه وړاندې کوي، خو باید کار دا ده چې بي بي سي پښتو په کراچۍ کې هم یو نماینده ولري، ولې په کراچۍ کې تقریبا تر 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي. بي بي سي د پښتو ټلویزیون څخه موږ د پښتو هغه ټکي اورېدلي کوم چې موږ مخکې نه وو اورېدلي. د بي بي سي د همکارانو څخه ډېره مننه کوو چې دوی مورنۍ ژبې ته دومره خدمت کوي، یعنې پښتو ته. له تاسو هم مننه چې خپل نظرونه مو راته وویلې. نصیر احمد نظري هم اورو چې را سره ملګری شوی دی. نظري صاحب زموږ د پروګرام په اړه که خپل نظر راته ووایي، نیوکه که لرئ او یا وړاندیز لرئ راته ویلی شئ؟ ایمان صاحب اول تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم او د تلویزیوني خپرونو په اړه باید ووایم چې د کیفیت او د معیار د میزانه زه شخصا هېڅ کوم نیوکه نظر خوب کې نشته، خو د پروګرام د لا سمون او ښه والي په خاطر باندې دوه مشخص وړاندیزونه لرم. لومړی وړاندیز مې د دغو خپرونو د وخت په اړه دی او دوهم د خپرونو د تنوع. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک غواړي چې د بي بي سي تلویزیوني خپرونې وویني او نوي شیان پکې وګوري او هغه څوک چې د ژورنالیزم علاقمندان دي هغه غواړي څه پکې زده کړي. نو دغه اړتیاوې په هېڅ کوم وخت کې نشي پوره کېدلی. دا د دغو تلویزیون د مسؤلینو هیله ده چې په راتلونکي کې د وخت اضافه کې ډېره ښه وي. دویمه د خپرونو په اړه ده.
ګوري په افغانستان کې ګڼ شمېر راډیوګانې او تلویزیونونه د خبر خپرولو په اړه په برخه کې کار کوي. او د تلویزیون د BBC نه د مخ توقع بل شي. تلویزیون د BBC رادیو او BBC تلویزیون ته په افغانستان کې د افغانستان او بهر نړۍ په مابین د کړکۍ په طرف ته کتل کیږي. نو کچې د تاسو خبرونه کې د تاسو خبرونه جوړ کړي چې په هغه کې د دې نړۍ په ځانګړي توګه پرمختللي هیوادونو کاري او خاري فرهنګ کې منعکس شوی دا به ډېر ګټور لري او هم په نصیر احمد نظری و ډیر زیاته مننه. خپل نظر مو وړاندیزونه مو سره شریک کړل، ګټور خبرې وې. تاسو بیا مو هم دلته د خبرونې په دې برخه کې یو څو نظرونه راخلو چې پر فیسبوک مو راته پرېښي دي. خالد تنها وایي چې هیله مې دا ده خبرونې ته یو ځانګړی اپ جوړ کړئ چې خلک یې پر انټرنیټ د یوې په ژوندۍ بڼه وکتلی شي. مهال واک بیا وایي چې ستاسې پروګرام ښه دی ځکه په افغانستان کې ترې خلک د نړۍ په اړه معلومات اخلي، خو کلیک باید لږ اوږد شي. دی وایي چې یوه موضوع پکې په پوره ډول روښانه شي. جانغه ارمان بیا وایي چې ستاسې خپرونه کې هر څه ښه دي، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد دی وایي چې مبارزه او د افغانستان امنیت ته ورته مطالب دی لیکي چې باید نور هم ډیر شي. نو ستاسې غږ خپرونه کې دا د ځینو بېلابېلو نظرونه وو. خبري خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. که غواړئ بیا یې وګورئ زموږ پر ویبپاڼه یې موندلی شئ. د 4 ساعتونو لپاره هلته وي دا خپرونه چې بېلابېل د نړۍ، افغانستان او پښتونخوا نور خبرونه هم پکې کتلی، اورېدلی او لوستلی شئ. نو نننۍ خپرونه مو همدومره له ټولو کتونکو د موږ د خپرونې مننه کوو چې خپل نظرونه راستولي وو. زموږ د خپرونې په اړه زموږ نننۍ ماښامنۍ راډیو خپرونه په بېله موضوع باندې بحث لري، نو کولی شئ هغه هم واورئ. نو خپرونې په پای کې تاسو ټول نه مننه کوو او تر بلې خپرونې چې هر چیرې وئ په لوی څوکتنه مو سپارو. وخت مو نیکمرغه.